د ادب، شعر او شاعرۍ درنو مینوالو، ښاغلی انجینیر عبدالکبیر کاکړ په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې هغه با احساسه او خوږژبی شاعر د اوچت قلم، علم او لوړو خیالونو او فکرونو تکړه لیکوال دی چې د ده په ګټورو علمي او ادبي اثارو کې د هیواد او هیوادوالو سره ژوره مینه، د ملي وحدت، اتحاد او اتفاق آرمانونه او پیغامونه، کلتوري او معنوي ارزښتونه، د مینې او ښکلا رنګین افکار په ساده، سوچه، روانه او خوږه ژبه په ډېر ښکلي او ظریفانه بڼه انځور شوي دي. لنډه دا چې د ده په خوندورو او اغیزمنو شعرونو کې داسې سپېڅلي، رښتیني او د انساني عواطفو او احساساتو ولولې او آرمانونه انځور شوي دي چې په لوستلو به یې هر مینوال له خونده موړ نه شي، خو له سترګو به یې د اوښکو باران وبهیږي. ما د کاکړ صاحب له خپلو اشعارو څخه یو خوندور شعر چې پکې انساني، وطني او ملي پیغام او آرمان له ورایه ښکاري انتخاب کړی دی. تاسو د ادب مینانو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی غږ مې واوره. تا خراب ټوټي ټوټي کړ دا ودان کور، تا خراب ټوټي ټوټي کړ دا ودان کور، مګر زه پکې اوسیږم غږ مې واوره. تا مې وسېزل پاخه پاخه فصلونه، لا ایرو ته یې خوښیږم غږ مې واوره. تا مې ورور راته دښمن که مکارۍ کې، تا مې ورور راته دښمن که مکارۍ کې، په نفاق کې لا اوسیږم غږ مې واوره. هدیرې دې راته ډکې له ظلمو کړې، په دعا یې نه رسیږم غږ مې واوره. تا شهید کړ زما مشر نامردۍ کې، تا شهید کړ زما مشر نامردۍ کې، لکه شمع ویلې کېږم غږ مې واوره. تا ګزار د چړو وکړلو له شانه، زړه زخمي شو نه رغېږم غږ مې واوره. څوک ړانده د چا دې غوڅې لاس او پښې کړې، نیم بسمله لا خوځېږم غږ مې واوره. د ملا تیر دې راته مات په مکارۍ کړ، اوس د باد په شان رپېږم غږ مې واوره. نوم نشان دې راته ورک کړ، لا ورکېږم خو بیا هم افغان یادېږم غږ مې واوره. نه خوښي او نه خندا لرم په شونډو، د غمو سره لوبېږم غږ مې واوره. اکبر خان او احمد شاه تا نه هیر شوي، اکبر خان او احمد شاه تا نه هیر شوي، په میرویس بابا نازېږم غږ مې واوره. د غازی امان الله غږ به اوچت کړم، د غازی امان الله غږ به اوچت کړم، بیا به تل آزاد اوسېږم غږ مې واوره. یوه ورځ به لر او بر سره یو کیږو، بیا به پښو ته مې رالویږي غږ مې واوره. دا خواره واره به لاس د ورورۍ ورکړو، ته غلام به بیا شرمېږي غږ مې واوره. د بخښنې وخت به
تیر وستا لپاره په خپل کړو به مجرمیږي غږ مې واوره هغه اور چې تا بل کړی و افغان ته هغه اور چې تا بل کړی و افغان ته بیا به ته پکې سوځېږي غږ مې واوره د کاکړ وینا اتمن عملی کیږي چې ته هم پرې وپوهیږي غږ مې واوره تا خراب ټوټې ټوټې کړ دا ودان کور مګر زه پکې اوسېږم غږ مې واوره تا مې ورور راته دښمن که مکارۍ کې په نفاق کې لا اوسېږم غږ مې واوره نوم نښان دې راته ورک کړ لا ورکېږم خو بیا هم افغان یادېږم غږ مې واوره اکبر خان او احمد شاه تا نه هیر شوي په میرویس بابا نازېږم غږ مې واوره د غازی امان الله غږ به اوچت کړم د غازی امان الله غږ به اوچت کړم بیا به تل آزاد اوسېږم غږ مې واوره بیا به تل آزاد اوسېږم غږ مې واوره غږ مې واوره غږ مې واوره